پر طالبانو د فشار اچولو او د بدنامۍ په دوام د دوی یار منصور خان هم ومنله چې طالبان نه دي اصلاح شوي او په غلطه روان دي. بعد معلومات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د پاکستان پخوانی سفیر منصور احمد خان چې د جمهوریت له وخت څخه د دوی ستر لابي کوونکی و چې پخواني سیاسیون او تش په نوم جهادیان یې د طالبانو په ملاتړ او د جمهوریت د ړنګولو لپاره هڅول او ویل یې چې طالبان اوس هغه پخواني طالبان نه دي خو ښکاري چې اوس پښیمانه دی. منصور احمد خان په یوې مقاله کې چې عرب نیوز تازه خپره کړې ویلي چې د نورو هیوادونو پر ضد د افغان خاورې د نه کارول کېدو په برخه کې طالبانو د دوحې په هوکړه عمل نه دی کړی. منصور احمد خان ویلي په 2022 کال کې القاعده او داعش په افغانستان کې خپلو ترهګریزو فعالیتونو ته دوام ورکړ او د تاجک او ازبک وسلوال ترڅنګ په پاکستاني طالبانو خوځښتونه د منځنۍ اسیا، پاکستان او چین لپاره د اندېښنې وړ دي. د منصور احمد خان په مقاله کې راغلي چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو 5 میاشتو کې له ګاونډیو او د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د دوی اړیکو خوشبیني پیدا کړه، خو د نوموړي په خبره وروسته ایډیالوژیکو طالب چارواکو د حکومت مهم پوستونه په واک کې واخیستل او استدلال یې دا و چې له سترو قدرتونو سره منځلاري چلند پایله نه ده ورکړې. په دې مقاله کې راغلي چې طالبان دغه شان د افغانانو ترمنځ د ډیالوګ او یو ټولګډونه نظام د جوړېدو په اړه هم له خپلو ژمنو په شا شول. منصور احمد خان په کابل کې د سفارت پر مهال یو له جنجالي څیرو څخه بلل کېده او تر ډیره د طالبانو د حکومت په کورنیو چارو کې په لاس وهنه تورن و. بلخوا پاکستان دفاع وزارت ادعا کوي چې افغان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي که څه هم د طالبانو حکومت هوکړه کړې چې افغان خاوره به د پاکستان پر ضد نه کارول کیږي، خدای ادعا کوي چې پاکستانی طالبان یا TTP په افغانستان کې د پاکستان پر ضد بریدونه پلانوي. آصف تیره شپه له جیو نیوز په نوم له یو پاکستاني خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل په دې اړه د طالبانو له حکومت سره خبرې روانې دي.